که سوله وشي د ډاکټر نجیب لور به په افغانستان کې کوم کارونه وکړي. هغې په تازه خبرو کې د افغانستان لپاره څه ویلي دي. سلام، وخت مو په خیر. د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې خبرو یو کال کیږي او خلک هم لا په دې بهیر ته اندېښمن او هیلهمن ګوري او پایلو ته یې په تمه دي. دا خبرې له لوړو ژورو تیریږي او تازه مسله پکې د تاوتریخوالي کمول او اوربند دي. ځینې افغانانو وروستیو ورځو کې ټویټر کې دا کمپین پیل کړی دی. که سوله وشي څه به کوي؟ په دوی کې د پخواني افغان ولسمشر ډاکټر نجیب د لور هیله نجیب او د عطیه مهربان ټویټونه هم پام خپل کړی دی. عطیه مهربان مدني فعاله ده او مجاهد پلار یې د ډاکټر نجیب پر ضد جنګېدلی دی. ډاکټر نجیب او ورور کابل ته د طالبانو ننوتلو سره د دې ډلې لخوا ووژل شول او په دار وځړول شول. هیله نجیب وایي که اوربند وشي څه کوي؟ کمپین ته یې ځواب کې لیکلي چې د پکتیا میلن ته به په پښو د خپل پلار او تره د قبر لیدلو لپاره ورځي. عطیه مهربان چې کابل کې مدني فعاله ده د هیلې ټویټ بیا خپور کړی دی او لیکلی دی پلار یې د ډاکټر نجیب د حکومت پر جنګېدلی دی، خو اوس هیله نجیب ټویټ په ژړا کړې ده. هغه زیاتوي که سوله وشي دا تبلیغوي چې یوه ایډیالوژي هم د انسان د وینې تویولو ارزښت نه لري. کابل کې افغان شاعر رامین مظهر لومړنی کس بلل کیږي چې که اوربند وشي څه کوي کمپین یې پیل کړی دی. ګرانو مینهوالو، په دې هیله چې د ډاکټر نجیب د لور خبرې به مو را سره تر پایه پورې اورېدلې وي. که مو خوښ شوي وي دغه ویډیو نو در سره لایک کړئ.